السلام علیکم ستړي مه شئ. نن جمعه د راول مرز کال د تلیا میزان د میاشتې 9 چې د اکتوبر له 21 نیټې سره سمون لري. ستاسو پام راوړم د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو سرټکي. په افغانستان کې د جاپان د سفارت بیا فعاله کېدل. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له یوه کال وروسته په کابل کې خپل ډیپلوماټیک فعالیت بیا پیل کړی. ماینونه او چاودیدونکي توکي لا هم ستر ګواښ. د ماین پاکۍ موسسه له ماینونو او چاودیدونکو توکو څخه د تصفیې لپاره د نړیوالو همکاري غواړي. په هلمند کې د پنبې د کښت ډیروالی، خو دغه پنبه سږکال د تیر په څیر حاصلات نه لري. او واک ته د برټانیې د مخکني لومړي وزیر د رسېدو هڅې. دا هم بشپړ خبرونه. جاپان په افغانستان کې د خپل سفارت د کار د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې له څه باندې یو کال وروسته په کابل کې د دغه هیواد سفارت په محدوده توګه بیرته پرانیستل شوی دی. په ورته وخت کې اسلامي امارات هیله څرګندوي چې په افغانستان کې د ډیپلوماټیکو بنسټونو د فعالیتونو له بیا پیل سره به د کابل او نړۍ ترمنځ اړیکې پراخې او اوسنی واټن به تر ډیره رالږ شي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل چې هیواد په افغانستان کې له سیاسي تحولاتو وروسته په محدوده توګه په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانستی دی. په افغانستان کې د جاپان سفارت د اګست په 15 په لنډمهاله توګه وتړل شو، خو دغه سفارت په موقت ډول په قطر کې د جاپان په سفارت کې خپل فعالیتونه پیل کړل. دا مهال په کابل کې په یو کوچنۍ سیمه کې د سفارت یو کوچنی جوړښت شتون لري، خو د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب له امله نه غواړم چې په دې اړه نور جزئیات ورکړم. که څه هم اسلامي امارات وایي چې دا مهال په افغانستان کې 20 سفارتونه او دیش بهرنۍ سیاسي ماموریتونه فعالیت کوي، خو هیله لري چې د سیاسي اړیکو ترڅنګ په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماټیکو فعالیتونو په پراخېدو سره به د افغانستان او نړۍ ترمنځ واټن راکم شي. ما امیدوار از این هستیم که این روند هنوز گسترش پیدا کنه، تقویت شود تا چالش هایی که در فرارای برقرار ساختن روابط سیاسی در بین ما و کشورها هست از این مجراها حل شود و ما پیشرفت‌های قابل ملاحظه داشته باشیم. ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان په افغانستان کې د بهرنیو مؤسسو د فعالیتونو پراخېدل له نړۍ سره د کابل د تعامل په ښه کولو او اوسنیو ننګونو په هوارۍ کې اغېزمن په ګوته کوي. باز شدن سفارتخانه‌های جهان در افغانستان و روابط دیپلماتیک افغانستان با کشورهای منطقه و جهان تأثیرات بسیار مثبت بالای مسائل اقتصادی، مسائل امنیتی و سایر موارد دارد. روابط دیپلماتیک روی یک سلسله معیارهای قانونی استوار است که بر مبنای آن رفتارهای سیاسی و مناسبات قانونمند شکل می‌گیرد. طبیعی است که چنین روابط اعتبار بین المللی را در قبال خواهد داشت و افغانستان را در مسیر ثبات و توسعه قرار خواهد داد. په داسې حال کې چې اسلامي امارت د نړۍ له هیوادونو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پر ټینګښت او پراخېدو ټینګار کوي، خو د یو کال په تېرېدو سره لا هم واکپال حکومت د هیڅ کوم هیواد له لورې په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په خوندیتوب ټینګار وکړ. په دې کتره کې د ناروې هیواد استازي هم له سرپرست حکومت سره د ښځو د خبرو لپاره د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په برخه کې د خپل هیواد د هڅو ډاډ ورکړ. په ورته وخت کې اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد ډاډ ورکوي چې د ټولو هیوادوالو حقوق به ټینګ وي او وایي چې حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو
د پرانستلو بهیر تر لاس لاندې نیولی دی. د ماین پاکۍ او همغږۍ ریاست وایي چې د جګړو له امله پاتې شوي ماینونه او چاودونکي توکي لا هم د افغانستان د خلکو پر وړاندې ستر ګواښ دی. دغه ریاست له نړیوالو موسسو غوښتي چې د ماین پاکولو په برخه کې د افغانستان سره مرسته وکړي او د دوی ملاتړ وکړي. په وروستیو کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم د جګړو له امله ماینونه او چاودونکي توکي د هیوادوالو پر وړاندې یو جدي ګواښ په ګوته کړی دی. که څه هم په هیواد کې جګړې پای ته رسېدلي، خو له جګړو څخه پاتې ماینونه او ناچاوده توکي لا هم له هیوادوالو قرباني اخلي. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د ماین پاکۍ د انسجام اداره وایي چې اوس مهال په هیواد کې د ماین پاکۍ په برخه کې 2 بهرنۍ او 6 کورنۍ مؤسسې فعالیت لري او له ماینونو څخه د سیمو پاکېدو لپاره هڅې کوي. ټول هغه مؤسسات چې په افغانستان کې دلته کار کوي د موږ د ریاست سره د اقتصاد وزارت نه جواز لري. هغه 6 ملي مؤسسې دي او 2 انټرنیشنل مؤسسې دي. 8 وړه مؤسسات په افغانستان کې کار کوي، خپل ټیمونه لري او فعالیتونه روان دي. د دې ادارې د مشر په وینا د هیواد په سویلي سیمو کې ډېری ناچاودي ماینونه شتون لري او له نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو غواړي تر څو دوی سره له جګړو پاتې چاودونکو توکو په شنډېدو کې مرسته وکړي. موږ له نړیوالې ټولنې نه موږ د ډونرانو نه موږ غواړو چې په ټولو بخشونو کې موږ سره کومک وکړي. که هغه د ماینونو د خطرونو په هکله باندې عامه پوهاوی ده، که ماین پاکي ده، د ماینونو ایستل دي یا د ماین د قربانیانو سره کومک کول دي. په دې وروستیو کې د سره صلیب نړیوال کمیټه د جګړو پاتې ماینونه او ناچاودي توکي د افغانستان د خلکو لپاره یو جدي ګواښ بولي. د کمیټې ټینګار کړی دی چې په هیواد کې د ماینونو ډیری قربانیان ماشومان دي. جنگ دیگه نیست در کشور. کیس‌های نو بسیار کم شده. و حادثات ترافیکی ممکن است داشته باشه که حادثات ترافیک باشه یا هنوز هم ساحای که تطهیر نشده از مین هنوز هم ما قربانی‌های داریم نو. په تیرو 14 لسیزو کې جګړو له کبله لا هم د هیواد په یو شمېر برخو کې ناچاودي توکي او ماینونه شتون لري. د خبرونو دوام تر دمې وروسته. بیا هم ښه راغلاست. د مزار شریف ښاروالۍ د 21 پراختیایي پروژو د کار د پیل خبر ورکوي. د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلین وایي چې په دغه پروژو کې د فرعي سړکونو، ډمبر او د عامه ګټو نورې پروژې شاملې دي چې لګښت یې د ښاروالۍ له عوایدو څخه ورکول کیږي. په ورته وخت کې د مزار شریف یو شمېر اوسیدونکي د پراختیایي پروژو د بیا پیل هرکلی کوي، خو هیله څرګندوي چې د ژمي له رارسېدو مخکې کارونه بشپړ شي. د مزار شریف په بیلابیلو برخو کې د پراختیایي پروژو د چارو پیل. د مزار شریف ښاروالي پازوال وایي چې د مزار شریف ښار په بیلابیلو برخو کې د دې ادارې په لګښت سره 22 پراختیایي پروژو چارې پیل شوې دي. بنا بر تقاضای مردم ما 31 کیلومتر جغل اندازی داریم. پروژه‌ای که است که شروع است یا شروع میشه از این بعد پلچک است، سرک است، قیراندازی است، کانکریت ریزی است. مختلف جایی که ما انجینرها برآورد کرده که ما شریک کرده همین جای است الحمدلله. د مزار شریف اوسیدونکي د دې پروژو د چارو له پیل څخه خوښي څرګندوي او وایي چې د دې پروژو پلي کېدل به خلکو ته د کار زمینه هم برابر کړي. تقریبا 20-21 پروژه که بود، از جمله پروژه کارت برشنا سرک ازی که در همینجا بودن، ما بسیار خوش هستیم. از این ناحیه دیگه پخته کردن نمیره، مثلا کانکریت یا قیری که میکنن، بسیار ما خوش هستیم از همین. از شهروالی شهر مزار شریف خواهش همیده داریم که انشالله پروژه جریان پیدا کنه، بیشتر شود تا هم در حیث ساخت و ساز یک ولایت یک عرصه بسیار مهم میتونه باشه و همچنان برای امرار حیات کسای کارگر هستند در موجه کار میکنن، بسیار میتونه مفید باشه. له دې سره هم مهاله د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکي د لا ډېرو عامه پروژو په پلي کېدو ټینګار لري. و غیر کوشای ما بستم ولایت ما همینطور نیاز داره به میهاباتی و
و می که همینطور مشکلات ها هست، همه خامه هست، ریگ است، لاهای شور است که زمستان شود گشته نمیتونه. باید این کوچه های ما هم آباد شود، دیگه اطراف شهر مزار تا حتی ولسوالی ها خود ولایت کسایی که عرایزش آمده بوده او را تا اندازی که وعده کتشان کرده بودیم انشالله وعده در سر میرسه، پوره میشه. بعدیش دیگه باز که مرکز شریک میکنیم، چیز هدایتی که شد مطابق هدایت مرکز و مطابق هدایت مقام ولایت باز کتشان شریک میکنیم و نازو بعد انشالله او هم نمیمانه. د مزار شریف ښاروالۍ له لوري په داسې حال کې د 21 پراختیايي پروژو د چارو له پیله خبر ورکول کیږي چې مخکې له دې هم د ادارې د 4 فرعي وټونو د اسفالټ چارې بشپړې کړې وې. په هلمند ولایت کې د پنبې کښت ډیر شوی دی. د دغه ولایت کروندګر وایي چې په دغه ولایت کې د پنبې کښت سږکال ډیر دی، خو حاصل یې د تیر په پرتله بیا کموالی ښیي. ډیری بلخوا د دې ولایت د کرنې مسؤلین وایي چې په روان کال کې په هلمند کې په څه باندې 15,000 هکتاره ځمکه پنبه کرل شوې، خو د آفاتو او وچکالۍ له امله یې حاصلات د تیرو کلونو په پرتله لږوالی ښیي. د هلمند مرکز لښکرګاه کاریز سیمه ده، هغه ځای چې پکې په سلهاوو جریبه ځمکه کې پنبه کرل شوې. کروندګري وایي چې سږکال یې په ډېره ځمکه کې پنبه کرلې، خو د آفاتو او وچکالۍ له کبله یې حاصلات کم او ان نشي کولی خپل کړي لګښتونه بیرته ترلاسه کړي. دوی په داسې حال کې چې پنبه د کوکنارو لپاره ښه بدیل بولي، له حکومت څخه غواړي تر څو له کروندګرو لا ډېر ملاتړ وکړي. ولې چې د کالو کښتونه ډېر زیات دي، خو شش کال یې نرخونه هم بیا هم تر پروژ کال پورې ډېر ښه دي، خو پروژ کال خو نو په دغه بیه نه وه لکه شش کال چې وه، شش کال هم په دغه بیه خو هم دا خلک خپل مصرفونه نشي په جوړولی. ولې چې یو امبار یوه ګونې په 18,000 دي او تیل هم دغسې ګران دي. نو شش کال ډېره زیاته ده په دې خاطر چې تاریاک باندې نو خلک پنبه ډېره کوي او دلته قیمتونه هم شش کال ښه برابر دي چې حقیقت شي. زیات یې امبار په 18,000 کالدارې دي، تیل دي په 300 کالدارې دي، نو شش کال یې مصارف زیات دی. په همدې حال کې د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې سږکال په دې ولایت کې 15,370 هکتاره ځمکه کې پنبه کرل شوې چې د تیر کال په پرتله ډېروالی ښیي، خو د آفاتو او وچکالۍ له کبله یې بیا حاصلات کم شوي دي. الحمدلله سږکال 15,000 او 370 هکتاره ځمکه پنبه کرل شوې دي. تر پروژ کال انشاءالله ځکه خو ډېره کرل شوې ده، خو حاصلات سږکال ډېر کم دي، ځکه چې د مرضو په خاطر سره او د وچکالۍ په خاطر سره سږکال حاصلات کم دي ډېر. له دې سره هممهاله د هلمند د سوداګرۍ او پانګونې خونې پازوال وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې د پنبې د پروسس 15 کارخونې فعالیت لري. د دوی په وینا که چیرې له دې کارخونو څخه لا ډېر ملاتړ وشي، کولی شي د غوړیو، صابون او کنجړۍ تولید له اړخه د هلمند ترڅنګ د نږدې 10 ولایتونو اړتیاوې پوره کړي. هلمند کې تقریبا 15 برحاله فابریکې اوس موږ چلنده کړي دي. په صحیح پروسس یې اوس تقریبا د 2 ولایتو د غوړو بسنه کوي او د 8 ولایتو د کنجارې بسنه کوي. د صابون خو بالخصوص 10 ولایتو موږ بسنه کوو. د کارپوهانو په اند که چیرې د کرنې په برخه کې لا ډېره پانګونه وشي، کولی شي د هېواد د اقتصاد د ودې او همداشان د کروندګرو د هڅونې لامل شي. په پای کې هم د سبا ورځ د هوا د حالاتو وړاندوینه له ملتیا مو منندو یم. تر بیا ښې چارې. کابل لمرین تودوخې لوړ درجه 23.3، مزار شریف نیمه ورځ تودوخې لوړ درجه 28.11، هرات نیمه ورځ تودوخې لوړ درجه 10.9، جلال آباد لمرین تودوخې لوړ درجه 11.14، بامیان لمرین تودوخې لوړ درجه 11.-1، کندوز نیمه ورځ تودوخې لوړ درجه 22.12، کندهار لمرین تودوخې لوړ درجه 9.8، غزنی لمرین تودوخې لوړ درجه 0.0، میمنه نیمه ورځ تودوخې لوړ درجه 23.14، د بدخشان فیض آباد لمرین تودوخې لوړ درجه 23.15، اسلام آباد لمرین تودوخې لوړ درجه 11.14، نوی ډیلي لمرین تودوخې لوړ درجه 2.19،
تاشکند لمرین تودوخې لوړ درجه 24 دوشنبه لمرین تودوخې لوړ درجه 25 تهران نیمه ورځ تودوخې لوړ درجه 23 دوبی لمرین تودوخې لوړ درجه 25 استانبول نیمه ورځ تودوخې لوړ درجه 14 مسکو ورځ تودوخې لوړ درجه 2 بیجینګ نیمه ورځ تودوخې لوړ درجه 15 او همدارنګه اشخاباد کې به هم اسمان لمر وي د تودوخې لوړ درجه 14